وعلیکم السلام. یو ورور د کندوز ولایت نه پوښتنه کړې دی، وی چې کله مثلا سړی سفر ته په لار رواني، بیا داسې د استنجا دپاره جایونه جوړي، هغه د سفر جوماتونو کې همالته تشې میتیازې مو کي او استنجا مو وهي، اودس وچ نه کي. نو محترمه همغه باندې مو اودس وچیږي، یعنې که استنجا ووهي نو اودس وچول خو دا معنا نه چې لکه تی غوندې داسې کشکاږه یې. نو بس چې اودس وچ هغه تر هر انسان ته خپل معلومات کیږي وروره. سړی په دې پوهیږي چې د ما اودس وچ سو، که استنجا وهي مشکل نه لري. الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسې. وعلیکم سلام. خادم امارتي په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې زه راغلم امام پسې مې اقتدا وکړه، 1 رکعت یا 2 رکعته رانه تیر سوي وو، په اخره ناسته کې د امام سره کېناستلمه، نو امام سلام وګرځو، ما هم سلام ورسره وګرځاو. چې سلام مې ورسره وګرځاو، پس له دې نه ما ته را په یاد سو چې یو طرف ته مې سلام وګرځاو چې ما نه خو رکعت تیر ده. نو تا باندې محترمه سجده سهو شته ده؟ وکړې، ته به سجده سهو کوې. الله پاک دې روغ جوړ لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو، الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په جنازې لمانځه کې سبحانک اللهم او درود، دغه سبحانک اللهم چې په د لمانځه کې ویل کېږي همدا ده محترم، همدغه سبحانک اللهم ده، او درود هم همدغه درود چې دی ته موږ درود ابراهیمي وایو. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره، کامیاب اوسې، الله دې جنتي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور له پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه دا ده چې د 2 قومونو منځ کې جنګ وسو، یا د 2 ډلو منځ کې جنګ وسو، دا جوړه په ننواتې وسوله. ننواتې مونږ په بعضې پښتنو کې عادت داسې ده چې یو پسه ورولي عذر ته علالوي ورته. نو دغه پسه چې ده محترمه، اگر چې د دې پسه په اړه باندې علامه مفتی فرید رحمه الله چې کوم تحقیق کړی ده، هغه وایي چې دا ما اوهل لغیر الله نه ده، یعنی دا له معاقرې د اعرابو نه ده. محترمه ما خپل تحقیق دا ده، دا معاقره د اعرابو ده، یعنی دا ما اوهل لغیر الله ده. که حلال یې که، ځکه د پښتنو کې عادت تاسې ده دا پسه ورولي د هغوی د احترام او د تعظیم دپاره وینه تویوي. نو کوم حلاله کې چې غیر له قرباني نه او له هغه څو شیانو نه مستثنا، له هغې نه بغیر چې په نوره کې وینه تویول مقصود سي، هغه ما اوهل لغیر الله ګرځېږي. دا صنع هم حرامه ده او دغه فعل هم حرام ده. ما په دې یو مفصل بحث کړی ده. منصور احمد وروره، که تا سره هغه تحقیق وي د ننواتې د پسه په اړه باندې په کتاب الذبایح د هدایې کې ما کړی ده، نو هغه دغه ورور ته راولېږه. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې مغصوبه مځکه کې جومات یا مدرسه جوړول. محترمه مغصوبه مځکه چې ده نو هغه کې لمونځ کول مکروه تحریمي ده. مغصوبه مځکه محترمه چې چا د داسې پوښتنه کړې چې یو چا مځکه غصب کړله، هغه راجګ سو په بل باندې خرڅه کړله، بیا هغه اخیستلې د هغه مدرسه پکې جوړه کړې ده. نو محترمه علما کتابونو کې وایي چې حرمت ذممو ته متعدي کیږي. څنګه چې غاصب دپاره حرامه وه، ناروا وله، نو چې دغه کوم مولا یا کوم سړي چې په دې خبر و چې دا مځکه غصب ده، د چې مدرسې دپاره اخیستلې، ده ته هم ناروا ده، ده ته هم ناجایزه ده، ده ته هم جواز نه لري. ځکه حرمت ذممو ته متعدي کیږي، یوه ته چې حرامه ده بل ته هم حرامه ده. الله دې جوړ لره. که خبرداره چې اصلي مالک یې څوک ده، هغه ته دې پیسې ورکړي، له غصب نه بیا خلاصیږي چې هغه رضا سي ورباندې. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم سلام. عبیده کاروان په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې مونږه د یو مجاهد، سنګروال مجاهد، یو لیکوال مجاهد په حیث باندې زه کوم مسؤلیت باید ادا کړم؟ محترمه وروره، نن اسلامي امت ته ضرورت دی ده چې راویښ سي. ته یو لیکوال مجاهد، یو سنګروال مجاهد په حیث باندې دې ته ډېر کوشش وکړه. محترمه علما وی د انسانان داسې دي لکه میږې چې پنډ کې. اوس که ته له جلال آباد نه میږې راعي و شپونکی نه یې ورسره، او ته دا میږو ته وایي چې ځئ تاسې کابل ته لاړې سئ،
نو زه فکر کوم چې دغه میږې له جلبات نه را روانې سي تر کابله پورې. یو خو دا ده چې هدف ته نسي را رسېدلی، بل دا د تار و مار به سي، ټوټه به سي، لیوان به یې وخوري، ورکې به سي، یوه به هم هدف ته راونه رسېږي. خو کله چې راعي و شپونکی ورکې یو ډانګ ورکې، دغه راعي و شپونکی دغه ټولې میږې تر کابل هم را رسولی سي، تر ازارجات هم را رسولی سي. نه به یې موټر ووهي، نه به یې لیوه وخوري، او نه به ټیټ په تره کې سي، لا به یې نسل هم ډېر سي، بچیان به مو زیږوي. نو راعي و شپونکي و رهبر ته سخت ضرورت ته محترمه ټولنه کې. نو ته یو ښه رهبر ځان نه جوړ که، د اسلامي امت راویښ کا، اسلامي امت ته بیداری ورکه، اسلامي امت ته ځان داسې جوړ که لکه د میږو دپاره راعي. نو هر انسان ته ضرورت ته وروره، هیڅ انسان بې مسؤلیته نه ده. د تا مسؤلیت تا ده چې اسلامي امت په هغو علومو باندې چې اسلامي امت راویښیږي، ته په دا جامعه کې نن فکر وکړه، داسې ځان سره فکر وکړه چې علما خو ډېر دي، کوم عالم ده چې اسلامي امت راویښوي؟ دغه علماو په نشریاتو کې کوشش وکړه، هغه علماو خبرې، دغه علماو تقریرونه، دغه علماو خبرې په خلکو باندې واوره چې اسلامي امت راپورته سي. دغه دی تا مسؤلیت ته. وعلیکم سلام یار محمد کوچی په نامه چې کومه پوښتنه کړې وروره، دا بل صورت تیم چې پوښتنه کړې، دا صورت هم صحیح نه ده محترمه، پیسې به ورکوي، دا یې د حل لاره ده وروره، د پیسو خبر دې ورسره وکړي. د میږو صورت محترمه شرعاً جواز نه لري. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب